سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، د کین ماسټر کورس ته ښه راغلاست. په دې کورس کې به انشاءالله تاسو ته د کین ماسټر په باره کې مکمل معلومات درکوم. د کین ماسټر د ډاونلوډ کولو نیولې تر پایه پورې چې هر څه په کین ماسټر کې دي هغه ټول به تاسو ته وایم. کین ماسټر چې دی د کین ماسټر په باره کې به زه تاسو ته لږ معلومات درکوم او له هغې وروسته به موږ په لومړی نن په میډیا باندې خبرې وکړو چې میډیا څه لپاره کارول کیږي او میډیا څه شی دی. نن به موږ په دې باندې خبرې وکړو او لومړی به تاسو ته کین ماسټر په باره کې معلومات درکړم چې دا څه شی دی او دا کوم اپلیکیشن دی او دا موږ له کوم ځای څخه ډاونلوډ کولی شو. کین ماسټر چې دی د ویډیو د ایډیټ کولو، د ویډیو جوړولو، د ویډیو ریکارډ کولو، دا چې دی په نړۍ کې چې دی یو منل شوی اپلیکیشن دی. په دې کې ته کولی شي چې هر رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړي. په دې کې تاسو کولی شئ چې مختلف که تاسو موږ په یوټیوب کې وګورو، که په نور دغو کې وګورو، خلکو د کارټون په شکل ویډیوګانې جوړې کړي وي یا د کارټونیانو په شکل ویډیوګانې جوړې کړي وي یا نورې مختلفې ویډیوګانې جوړې کړي وي، نو هر څه په کین ماسټر کې کیږي. په وار سره به انشاءالله موږ همدا هر څه وایو. مثلا څنګه کولی شو موږ کارټونیانو ویډیو جوړه کړو یا نورې ویډیوګانې جوړې کړو. هر رقم ویډیو چې د انشاءالله په دې کې موږ جوړو. لږ به درس په مخ کې بیو انشاءالله تاسو ته به د کین ماسټر مکمل کورس که زیات شي په 10 ویډیوګانې به تاسو ته مکمل دا زه تشریح کړم د کین ماسټر ټول معلومات. نو دوستانو، کین ماسټر ډاونلوډ کولو دپاره به تاسو په ډسکرپشن باندې کلیک کړئ او ډسکرپشن کې لینک کومه ذریعه تاسو ته خلاصه شوه هلته ویلی شي ډسکرپشن کې ما لیکلي د کین ماسټر د ډاونلوډ کولو طریقه یې د کین ماسټر ډاونلوډ کول. نو تاسو به کلیک کړئ او راسن به کین ماسټر ته لاړ شئ او کین ماسټر به ځان لپاره اسانۍ سره را ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو، لومړی هم را درومو موږ په میډیا باندې خبرې کړو چې په نن ویډیو کې په لومړی درس دی زموږ نو چې د میډیا څه لپاره کارول کیږي. خو هر څه نه مخکې دوستانو، که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تر اوسه هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، نو را درومو ویډیو شروع کوو. لومړی کله چې تاسو د کین ماسټر اپلیکیشن ځان لپاره را ډاونلوډ کړو نو دې لپاره به تاسو چې کله خلاص کړئ تاسو ته دغسې ذریعه خلاصېږي. یوازې دی دا نه وي تاسو ته. دا وروسته چې بیا تاسو ویډیو ایډیټ کړئ په وار سره ویډیوګانې دلته را درومي. نو تاسو ته کله چې دا ذریعه خلاص شي تاسو به دلته لومړی په دې سیټینګ باندې کلیک وکړئ. دوستانو، دغه سیټینګ باندې چې تاسو کلیک وکړئ لاندې تاسو راشئ، دلته دوه اپشن دي، دا به تاسو آن کړئ، دا آف وي. لومړي سر کې دا آف وي، دا به آن کړئ. چې کله مو دا دواړه آن کړه نو چې دا مو آن کړه له وروسته به تاسو بیرته شاته راشئ. کله چې شاته راغلی تاسو به دلته کلیک وکړئ. دوستانو، دلته به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک کړو دلته تاسو ته چې تاسو ویډیو د څه لپاره ایډیټ کوئ، د فیسبوک لپاره، د یوټیوب دپاره، د ټیک ټاک دپاره، چې د هر څه لپاره، د ټیلیګرام دپاره، که هر څه دپاره تاسو ویډیو ایډیټ کوئ. مثلا موږ غواړو د یوټیوب یا هم فیسبوک لپاره، دا دواړو لپاره استعمالیږي. د دې لپاره موږ ویډیو ایډیټ کړو یا ویډیو موږ د دې لپاره جوړه کړو. نو چې کله مو دا بیا دې باندې کلیک کړو تاسو ته داسې یوه ساحه راوړي. کله چې دا ساحه دلته پاس لومړی لیکل شوي دي چې میډیا، دلته مونږ تاسو په میډیا باندې کلیک کړو. دوستانو، میډیا، دلته میډیا را درومي، په میډیا باندې مونږ تاسو کلیک وکړو. کله چې په میډیا باندې کلیک کړو دلته به مونږ که یو شاته د ویډیو بیکګراوند راخلو یا هم ویډیو راخلو او یا هم تصویر، هر څه چې راخلی تاسو خوښه. زه مثلا یو بیکګراوند راخلم، د دې خپل بیکګراوند کې تاسو دلته کلیک وکړئ، دلته لیکلي بیکګراوند، په دې بیکګراوند باندې دا بیکګراوند باندې زه دې ته راواخلم. یو بیکګراوند راخلم، مثلا دا بیکګراوند زه راخلم. کله مو چې دا بیکګراوند راواز ګوره دوستانو دا ویډیو ده، هغه تصویر چې دی موږ ته په ویډیو په شکل شو. ګوره دوستانو، کله چې زه په دې ویډیو یا په دې پکچر باندې زه کلیک وکړم ګوره دوستانو دا صحیح موږ ته راوړي. په دې لومړی کې چې دی کټ، دا موږ تاسو کولی شو چې په دې کې یو ویډیو، یو تصویر، هر څه چې موږ دا کټ کړو. مثلا ګوره دوستانو مخکې وروسته ګوره دا زه کټ کوم، نور هم ګوره دوستانو، مثلا زه دا د کته ساحه دې ما څخه ختمه شي. ګوره دا لومړی کلیک کوم، دا کته ساحه چې دی ختمه کړه ترې. اوس را درومو خو دې کې تاسو ویډیو کټ کولی شئ، چې هر څه کوئ تاسو په دې کې ویډیو کټ کولی شئ. نو له هغې وروسته راځو کراب کې ویډیو کولی شئ او که تاسو دلته راشئ دې کې کلیک وکړئ. کله دلته کلیک دلته دا ویډیو ښکته پورته بره او یا داسې او هسې کولی شئ چې هر رقم تاسو کوئ روټ او رایټ او دې باندې تاسو دا ترسره کولی شئ. ګوره دوستانو، زه بیرته راشم، دا بس سم کړم. ګوره دوستانو، کله مو چې تاسو بیا دلته په دې ویډیو باندې کلیک کړئ نوم ته راځي، دلته تاسو چې دلته کلیک وکړئ دوستانو،
دلته چې کله کلیک وکړو دلته موږ ته رادرومي موږ تاسو د چینل دپاره ویډیو لوګو جوړولي یا په مثلا موږ تاسو یوه د ویډیو مخې ته یو لیکل کوو چې هر څه تاسو ترسره کوئ. ګورئ ستانو زه اوس دلته راخلم، ګورئ ستانو دلته زه اوس ټکس لیکم، دلته زه ورکوم معراج خان ټیکنیکل. ګورئ ستانو دا اوکې کوم، الان دلته بل ورکوم لین کې یوټیوب چینل اوس وګورئ دوستانو زه دا پلی کوم. ګورئ دوستانو تاسو ولې وګورئ چې هغه زموږ ویډیو ته چې دی که تاسو ویډیو راخلی یا تصویر هر څه چې راخلی ګورئ دغسې لیکل به دې باندې وي. ګورئ دا به رو چې دی داسې سره الې او دلې ځي. نو په دې کې چې دی تاسو دا ترسره کولی شئ. ګورئ دوستانو بیرته زه دلته کلیک کوم، دلته راځم. دې کې مختلف دغې بیا تاسو ځان لپاره انتخابوئ. زه به یو باندې خبره درته کړم، په ټولو باندې خبره نشم کړی. نو دلته تاسو راځو مور، دلته موږ تاسو د ویډیو لوګو انتخابولی شو، همداسې لیکنه کړی شو، سټایلش لیکنه، هر رقم لیکنه چې تاسو خوښوئ. ګورئ دوستانو په هر رقم لیکنه چې تاسو خوښوئ هغه صرف ته کلیک کوئ، دلته نوم خپل نوم او نوم ورکوئ، هماسې دلته تاسو ته لیکنه راوړي په هر ویډیو باندې په هر ځای کې چې تاسو ورکولی شئ. په دې کې تاسو ورکولی شئ چې هر رقم وي نو تاسو په دې کې ورکولی شئ. بل رادروم هلته د ویډیو شاته کې داسې زرواره غوندې را روان وي. ګورئ دوستانو دا ستوري چې را روان وي نو په دې کې چې دی دا تاسو ترسره کولی شئ. لاندې چې بل ته موږ تاسو راشو دلته لیکلي، دلته موږ تاسو مثلا ګورو یوه ویډیو کې هر ځای کې چې موږ تاسو ګورو د اسمان وریځ چې په تیزۍ سره روان یا د اسمان وریځ چې روانې په ویډیو کې نو دلته دا دو جوړوي. ګورئ دوستانو هغه دلته ګورئ هغه وریځې وینئ دوستانو دا روانې، یا دلته ګورئ تاسو ته زه پاس وښیم چې لوړې روانې وي. ګورئ دوستانو بیا دلته کې ایډیټ کوئ، که شین اسمان ته موږ دا کمره یا د موبایل دغه ونیسو نو بیا دا چې ډېر زیات ښایسته رادرومي، ډېر ښایسته کوالټۍ سره بیا رادرومي. له دې وروسته چې تاسو راشئ شاته لاندې بیګ وکړئ، دلته پاس تاسو ته یوه بله طریقه هم وښیم. کله چې موږ تاسو دا لیکنه جوړو د دې لپاره موږ د دې لیکنې چې دی موږ د دې لیکنې هغه رنګ هم چینج کولی شو. ګورئ ستانو دلته چې دی دا په سپین خط باندې لیکل شوي دي یا سپین خط باندې چې لیکل شوي د دې رنګ دلته بدلولی شئ. دلته کلیک وکړئ، دلته د دې مختلف رنګونه تاسو بدلولی شئ چې هر رنګ تاسو ورکوئ ستاسو خوښه. دلته په دې ته چې دی رنګ هم بدلولی شئ، لکه څنګه دوستان تاسو وینئ چې موږ رنګ ورته چینج کړو. د دې دواړو د دې او د دې لپاره تاسو دلته رنګ هم چینج کولی شئ. وروسته که موږ لاندې راشو دلته چې دی موږ ویډیو دلته موږ تاسو کلیک وکړو. ګورئ دوستانو دلته چې کله کلیک کړو دلته موږ تاسو خپل نیم لیکو، په نیم چې دی زموږ نیم چې دی داسې روان وي. ګورئ دوستانو تاسو دلته ګورئ اورګاړی روان دي، د اورګاړي پسې چې دی زما د چینل نوم لیکل شوی دی معراج خان ټیکنیکل، چې په هر ځای ګورئ دلته تاسو دلته نوم ورته لیکلی شئ چې هر یو نوم تاسو ورته لیکئ. دلته دغه روان دی اورګاړی په دې باندې پسې زما نوم لیکل شوی، تاسو کولی شئ چې په ویډیو کې دا هم استعمال کړئ. نو لاهي وروسته رادرومو نور دوستانو نور لکه خبره نور هم کړو. نو دوستانو تاسو به شاته راشئ، شاته کله راغلی دلته کلرز دلته به تاسو دلته کلیک وکړئ. د دې ویډیو شاته کلرز یا شاته د دې چې د سپینوالی ښایستهوالی تاسو چې هر رقم جوړوئ د شاته دغه چې تاسو هر رقم جوړوئ ګورئ دلته تاسو هغه ورته انتخابولی شئ چې هر رقم تاسو غواړئ. نو دلته شاته بیکګراوند تاسو مختلف جوړولی شئ دوستانو. ګورئ دوستانو دغه شاته بیکګراوند زه داسې جوړوم، د دې لپاره زه ویډیو راخلم. ګورئ دوستانو زه مثلا دا ویډیو دې ته راخلم، دا ویډیو زه دې ته راخلم. ګورئ دوستانو دغه ګورئ چې شاته بیکګراوند تاسو څنګه جوړولی شئ، هغه بیکګراوند تاسو په مختلف ډیزاین سره تاسو جوړولی شئ. کین ماسټر چې دی په دې کې مختلف ویډیوګانې چې تاسو دی جوړولی شئ. ګورئ دوستانو اوس کله بیرته موږ په دې ویډیو باندې کلیک وکړو نو لاهي وروسته چې دی دلته موږ تاسو خو په دې باندې پوه شئ دلته موږ دې ته مختلف کلرز انتخابولی شو، سپینوالی، رنګوالی، شینوالی چې هر څه تاسو ورته انتخابوئ هغه موږ ورته انتخابولی شو، یا هم سوروالی چې هر څه وي تاسو دې ته انتخابولی شئ دوستانو. اوس رادرومو دا بیرته شاته بیکړو، دلته به تاسو کلرز ته دې کې ته چې موږ د کلر رڼا یا سپینوالی، تیزوالی چې هر څه تاسو غواړئ زیاتولی، کمولی او شو. ګورئ دوستانو
دا چې دی موږ زیاتولی کمولی شو یا رڼا دې کې چې دی تاسو دا ترسره کولی شئ. لا هیر وروسته چې دی موږ په ویډیو باندې یو تور دغه غوندې ورکوو. ګورئ دوستانو ویډیو ته تاسو ګورئ سپینوالی او توروالی داسې توروالی غوندې ورکړل شي. نن خو موږ تاسو دوستانو په میډیا باندې خبرې وکړې چې میډیا څه لپاره کارول کېږي او میډیا کې په څو مهمو شیانو باندې خبرې وکړي. نو په دې هیله دوستانو چې د کین ماسټر د کورس لومړي درس مو را سره زده کړی وي. انشاءالله په راتلونکي به موږ په لایر باندې کلیک وکړو. دې باندې به چې دی موږ تاسو ته مکمل معلومات انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته د دې په اړه مکمل معلومات درکړم چې دا څه لپاره کارول کېږي او دغه څلور وړ اپلیکیشن به تاسو ته په غور سره تشریح کړم چې دا موږ څه لپاره کاروو. نو په دې هیله دوستانو چې دغه کورس تاسو ټول را سره تر پایه پورې تعقیب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ. الله مو راته تل ژوندي لره.